ای انسانه که په دا خاوره کې دې کښېږدي یو کال بعد چې هغه ډېر در باندې ژاړي هغه دې نه یادوي. نو ولې د داسې رب بندګي وکړه، تعلق ورسره جوړ کړه چې دنیا دې هم ښایسته کړي، آخرت یې په دنیا کې به مې عزت درکړي، په آخرت کې والله العظیم اجلال محمد که ادیرالو ما د ختم په ورځ باندې دا بیان وکړي. په سند کې وایي یو سړی و قرآن شریف یې وایي موږ په تبلیغ ورغلي وو، وایي قرآن شریف یې وایي نه زده کېدی، ټوله ورځ مې دا قرآن شریف په لاس کې نیولی و. اخر وایي علما ورته وویل چې ته د دغه قرآن د زده کولو څخه عاجزه یې نشې زده کولی، بس دا قرآن مخ ته کښېږده، دا بسم الله ورباندې وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وایي بسم الله یې هم نسو ویلی. وایي اخر بیا دا قرآن ورته پروت و، دا ګوته بیا په تېروله، حق الله سچ الله دا تورې بیا ویل، حق الله سچ الله دا تورې باندې ویل. وایي موږ ورغلو قبر جوړو، موږ دا قبر د چا دی؟ وایي دا یو دونه ولي ولي تېر سوی دی، خلکو کیسه وکړه. وایي چې وفات سو قبر مو ورته وکښئ، والله دا ټوله علاقې شاهدي ویله چې د دا قبر د دا خاورو سه یو قسم خوشبیانې راپورته کېدلې. دا دونه مهربانه ذات دی، قرآن یې نه دی زده، د قرآن د ویلو پر ځای باندې حق الله سچ الله وایي، خو محبت یې د خدای سره دی، دوستي یې له خدای سره ده، دا کرامت ورکوي، دا عزت ورکوي. نو زما ورونو ډېره مختصره زندګي ده، یو ډېر مختصر ژوند دی. که ستاسې دا ګمان چې په بل شي باندې زړه مطمئنه کېږي یا خوشحالي کېږي، والله د الله فیصله کړې ده، انما اموالکم اولادکم فتنه. الله وایي دا ستاسې مالونه او اولادونه فتنه دي، امتحان دی. دا اولاد دا مال سړی و درواغو ته مجبوره کوي، و پډې ته یې مجبوره کوي، و دوکې ته یې مجبوره کوي، و سود ته یې مجبوره کوي، و قتل ته یې مجبوره کوي، و د دنیا و ظلمو ته یې مجبوره کوي. نور چیش خلک غواړي؟ دا خلک چې دا قتلونه کوي نو څه وایي؟ په قتل خو سړی نه مړېږي، خو د مال لپاره قتل کوي. قتل خو چې کوي خو د پیسو دپاره یې کوي، قتل چې کوي خو د عزت دپاره یې کوي، قتل چې کوي خو د دې دپاره کوي چې زه معتبره سم، مطمئن سم، زړه مې غني سي. خو الله په قرآن کې دا ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب. ای مؤمنانو د الله په ویلو باندې الله 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 استغفر الله الله اکبر سبحان الله د دې په ویلو باندې بس تاسې زړونه مطمئن سي. الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړي، نیک اعمال یې ترسره کړي، طوبی لهم وحسن المآب. الله وایي خوشحالي دي دوی لره، په دنیا کې به دې هم خوشحاله کړي، په آخرت کې به دې هم خوشحاله کوي، او هغه ځای چې دا ته ور روان یې هغه به در ټولو غوره ځای بهترین ځای وي.